سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د افغانستان غور او روزګان کې یوازې 3 متخصصې ډاکټران شته. افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تیره بیا په سویلي او لویدیځ کې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د ښځینه ډاکټرانو له سخت کمښته شکایت کوي. د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي وایي په ځینو سیمو کې چې پخوا ډاکټرانې ګمارل شوي وي اوس هلته نشته. د غور ولایت اوسیدونکي وایي د یاد ولایت په یو شمېر سیمو کې چې وړاندې ګرځنده روغتیایي مرکزونه فعال وو اوس هلته بند شوي دي. د دوی په وینا له یادو مرکزونو سره د ځینو مرستندویه ادارو ملاتړ و چې د مرستو له بندېدو سره هغه هم بند شول. د غور یو اوسیدونکي چې نه غواړي په راپورټ کې نوم یاد شي وویل که څه هم په ځینو ولسوالیو کې ښځینه قابل شته خو د ټول ولایت په کچه نسایي ولادي ناروغي یوازې یوه متخصصه ډاکټره شته. دغه میرمن وایي له ولسوالیو نه د نسایي او ولادي پیچلې قضیې د غور یا هم د بامیان مرکزي روغتون ته لیږدول کیږي. خو دا کړنه ځکه خطرناکه ده چې د دې په ټکو ولسوالیو لارې خرابې او ځینې ناروغان بیړنیو روغتیایي چوپړونو ته اړتیا لري. د هغو سیمو میرمنې چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او هلته ډاکټران نشته مرکزي روغتون ته د رسیدو لپاره د لارې په اوږدو کې یا خپل ژوند بایلي او یا هم روغتیایي حالت ډیر خرابیږي. دغه میرمن وایي په غور کې د ټولو اقتصاد ټیټ دی، لویه برخه یې بېروزګاره او د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. روغتون کې درمل نشته او باید ټول بازار واخلي. هغه روغتیایي خدمات چې غور کې وړاندې کیږي اصلا د منلو نه دي. دا و د دې ساعت مهم او وروستی خبر. تر بیا ښې چارې.